بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله سبحانه وتعالى فتوفيق سرا دا دي إيماني او دا علمي مجالسو دا سلسله روانه و. منگه دا موضوع شروع کری و چی شیطان زمانگه ابدی دشمن ده. شیطان زمانگه دیر هرسناک دشمن ده. شیطان اگه دشمن ده چی اگه یو موقع نپریدی زمانگ ده گمراه کولو. نو منگا پا دو نشستونو او ناستو که داغا شرون او چلون بیان کردو. پرون بیا منگ دا خبر شروع کرد چی دا دن دا بچکیدو طریقه سدا. من خو خبر شو چی شیطان زمان دیر خطرناک دشمن ده او دیر حرسناک دشمن ده. نو دا دن او بچکیگو سنگا باقی که منگ یو شپک اعمال ذکر کردو، شپک کارون منگ ذکر کردو چی پا دی سر انسان د شیطان نه بچ کیدیش. او نن به انشاءاللہ چی دا پا دی مبارکو مجالسو کی 14 نمبر مجلس تے پا دی که با هم دک موضوع مخ کی موضوع پورا کو بے او آغا اعمال با بینو، آغا کارونا، آغا ویناگانی چی پا غی سر یو انسان زان ساتلی شی دا شیطان نه، د شیطان نه بچ پاتی شي، په حفاظت کې و پاتی شي. نو پرون څو خبرې ذکر شي؟ شپږ. اومه خبره دا ده تحلیل سل پیری ویل، تحلیل لا اله الا الله. او دا موږ مختصر کو تحلیل متوی لا اله الا الله. خدای یو ذکر دی چې په هغې کې لا اله الا الله هم راځي. په حدیث کی رضی امام بخاری امام مسلم دا حدیث راوڑے دے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی من قال لا الہ الا اللہ، گورا چاچی لا الہ الا اللہ وی وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. کم ذکر دے چاہتے یاد دے؟ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في يوم 100 مرة. چاچی سل پیری دا ورزی دا ہوئی، چاچی دا سل پیری دا ورزی دا تحلیل او دا ذکر ہوئی. كانت له عدل 10 رقاب. لکه دیجی لس غلامان ذات کی. وكتبت له 100 حسنة. سل نیکیانی بدل پارولی کلیشی. ومحيت عنه 100 سيئة. سل گناهونه با الله دنا لريكي دنا بوريجي. وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. او دما خام پوری دي ذكر دلاسوا الله سبحانه وتعالى دا مسلمان دا بنده ساتي دا شيطان. نو مخو ما اگه عمل بینو چی رایی درسته شیطان دا بچ کیدی شا اگه لاری ذکر کو. نو یو پکی دا شو او دا وم عمل شو. سل پیری تحلیل ویل، یعنی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. چاچی سل پیری دا ورزی دوی اللہ بے دا شیطان نساتی. اتم خبره، اتم حسن، اتم عمل كثرة ذكر الله تعالى. دا الله سبحانه وتعالى الذكر دير زياد كول، الله لرا يدول، ذكر واذكار دير زياد كول. چه همیشه ستا جبا دا الله پا ذكر سر لمدی. سهر ما خام اذكار خودی دی، دا فرض منزنه بعد اذكار خودی دی. خو چې د دین علاوه هم ستا جبه همیشه د الله په ذکر سره لمدی، نو الله به دې ساتي د شیطان نه
د هغه د چلونو نه، د هغه د مکرونو نه، د هغه د شرونو نه. حدیث کې راځي د الحارث الاشعري رضی الله عنه روایت ته، امام ترمذی راوړی دی، ان الله امر يحيى بن زكريا ب5 كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. الله يحيى زوید زكريا عليهم السلام هغه ته امر کړو چې ته 15 خبرې یادې که په خپله پې عمل وکړه او بیا چاته وښایه، بني اسرائیلو ته هغوی ته امر وکړه چې په دې عمل وکړي. زه هغه 15 خبرې نه ذکر کوم، یو پکې ذکر کوم. هغه یو پکې څه ده؟ وآمرکم ان تذکروا الله. بني اسرائیلو ته ووایي زه تاسو ته امر کوم چې الله ډېر یادوئ. اوس ګوره ما څه ووایي، اتمه خبره ما څه ذکر کړه چې شیطان نه به ته بچ کېږي. څه د لاسه؟ الله د ذکر د لاسه. یو سړی به چې دې کې خو دا رانلو چې د ذکر د لاسه به د شیطان نه بچ، صرف پکې دا چې ذکر ډېر کوئ. نو بیا مخکې څه وایي؟ فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا. دا کوم سړی چې ډېر ذکر کوي د مثال داسې دی لکه یو سړی دی د دشمن نه یې منډه کړه او دشمن د ده په نقش قدم روان دی، په ده پسې روان دی او ډېر تیز پسې روان دی، حتی اذا اتى على حصن حصین. نو دا سړی دا کوم چې منډه وایي دی یوې مضبوطې قلعه ته راورسېدو. فاحرز نفسه منهم. نو دا خپل دشمن نه کوم چې په ده پسې شاته روانو یا نور دشمنان ورسره مو هغوی را روانو، د هغوی نه یې ځان بچ کړو په کوم ځای کې؟ په دې قلعه کې. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. نو درشان یو شیطان چې تا تنګی تا ته وسوسې را چې ستا دشمن دی، د هغه نه یو بنده ځان نشي بچ کولی مګر د الله په ذکر سره. نو د الله د ذکر مثال دغه قلعه دی. اکس یو ته ورننوتو نو د دشمن نه بچ شو. نو چې کله ته د الله ذکر ډېر وی نو تم په دې قلعه کې د شیطان نه په حفاظت کې شوي او بچ شوي. یو روایت کې داسې هم راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی، امام احمد راوړی، ان المؤمن لينضي شياطينه كما ينضي احدكم بعيره في السفر. مؤمن چې دی د خپل شیطان یې داسې ذلیله کړی که نه او داسې کمزوری کړی او داسې پې زورور شوی د دیندارۍ د لاسه، د الله د ذکر د لاسه، د عباداتو د لاسه، د شیطان یې دومره کمزوری کړی او دومره یې ذلیله کړی لکه یو سړي چې خپل اوښ په سفر کې کمزوری کړی او د اوښ یې راټینګ کړی او روان او دی پې سوري. دغه شان د مؤمن په دې شیطان باندې زوروري او د نیک عمل بنده دی. داسې خو چې بېدینه شي اخوا دېخوا شي ګډوډ شي بیا پې شیطان زوروري. خو مؤمن بنده په حقیقي معنو سره مؤمن بنده د د شیطان ذلیله کړی او کمزوری کړی دی. ځکه چې د الله ذکر ډېر کوي، ځکه چې عبادات ډېر کوي، ځکه چې د الله سره رابطې مضبوطې دي، نو د هغې د لاسه شیطان ذلیله شوی دی، کمزوری شوی دی. څو خبرې شوې؟ اته. نهمه خبره الحصن التاسع، نهم قلعه، نهم عمل سجده تلاوت لګول. سجده تلاوت څه ته وایي؟ چې تلاوت کې او منځ کې د سایت راشي پای کې سجده وي. حدیث کې د راځي ابو هريره رضی الله عنه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد. کله چې د آدم بچی تلاوت کوي او د سجدې آیت راشي او سجده ولګوي، اعتزل الشیطان یبکي، شیطان جدا شي او په ژړا شي او دا وایي یا ویلي تبعید زما دپاره
امر ابن آدم بالسجود د آدم بچی ته د سجدې امر وشو فسجد سجدې ولګوله فله الجنه جنت ته ځان ورسه و امرت بالسجود ما ته د سجدې امر شوی څنګه چې آدم علیه السلام ته سجده ولګوه فعصیت نو ما ونه منله فلی النار زما دپاره جهنم دی دا حدیث امام مسلم راوړی د دې نه دا خبره هم ثابته شوه د دې نه دا خبره ثابته شوه چې سجدې ډېرې لګوه شیطان به درنه تښتي دې حدیث کې دا لکه اوس یو سړی دا وایي چې په دې حدیث کې خو دا نه و چې دا سړی د شیطان نه په حفاظت کې شو وپکې دې څه بارك الله فيك ما شاء الله اعتزل الشيطان يبكي شیطان جدا شو جړلی جدا شو اعتزل څنګه دې پرېښو دې پرېښو لاړو ته نو چې یو سجده د تلاوت ته لګې د شیطان دا حال دی نو چې ته ډېرې سجدې لګې نو د شیطان به سهاري د فرض منځونو سجدې شوې د نفلي منځونو په هغې کې د تهجدو د صلاة الضحا تحیة الوضو تحیة المسجد او دا قسمه نفلي منځونه کې نو د شیطان به څه حالي څومره به تا نه لرې تښتي څومره به ذلیله کېږي لسم کار یا وینا چې په هغې سره شیطان نه ته ځان ساتلی شي هغه بسم الله ویل هر کار چې کې نو په اوله کې څه وایه بسم الله وایه الله به دې په دې کار کې برکت اچوي او د شیطان به پکې برخه نه وي هر کار چې شروع کې مسلمانه بسم الله وایه الله به دې په دې کار کې برکت اچوي او د شیطان به پکې برخه نه وي لکه کوم ځای کې اسې یو څو به ذکر کو شریعت کې ډېر ځایونه راغلي چې هلته بسم الله ویل پکار دي خو موږ به یو څو ذکر کو او په دې بسم الله ویلو سره شیطان ذلیله کېږي خوارېږي لکه حدیث کې دا راځي چې کله په سورلۍ باندې سوري او د سورلۍ تندک وخوري ټوپ ووایي ګډه وډه شي نو بسم الله وایه دغه وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو صحابي نه دا واقعه نقل کېږي ابو الملیح دا خبره کوي امام ابو داود دا حدیث راوړی چې زه د پیغمبر سره ناست وم نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سورلۍ ټوپې وویې دنګل یا تندکې وخوړو یا ګډه وډه شوه وی ما وی چې تعیس شیطان دی الله ذلیله کړي وی ما ته وی چې داسې مه وایه چې شیطان دی الله خوار کړي یا ذلیله کړي یا دې وشرم کله چې ته دا ووایې تعاظمه شیطان څه شي غټ شي ولې غټ شي زده کوي جواب ده بارک الله فیک یعنی هغه سوچ کې چې د آدم یعنی د آدم بچی زما نه یریږي او ما دومره تنګ کو چې دغه دی ما ته خیرې وکړي چې الله دې ذلیله کړي او الله داسې مه وایه وایي ته چې کله دا ووایې چې تعیس شیطان دې ذلیله شي خوار دې شي نو دا شیطان دومره ګډ شي حتی یصیر مثل البیت د کور په شان جوړ شي او ویقول بقوتي هغه دا وایي چې خپل زور سره مو کوم ځای ته ورسوو ګوره ولكن قل بسم الله داسې حالاتو کې بسم الله وایه کله چې ته بسم الله ووایې فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب ته چې کله بسم الله ووایې په دې ټیم کې نو شیطان وړوکی شي ذلیله شي ولې ذلیله شي ځکه چې وی الله یې ما ته خو سره توجه ونه کړه نو دومره وړوکی شي چې د مچ په شان شي دغه شان لکه شریعت موږ ته ویلي چې کور نه وځي بسم الله وایه انس بن مالک روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله یو سړی د کور نه وځي نو دا دې ووایي بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله کله چې دې دا ووایي
نو شیطانان د دې د مخې نه اخوا شي کور نه وتو وخت بسم الله وي دغه شان حدیث کې راځي امام بخاري امام مسلم راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو کې سړی د خپل بیبي سره کوروالی کوي نو داسې دی وایي بسم الله کوروالی شروع کوي څه به ووایي بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم يضره شيطان بسم الله بسم الله بوه او به دغه ذکر ما نسر اللهم جنبنا الشيطان يلا موږ د شیطان نه لري ساته وجنب الشيطان ما رزقتنا او ته چې موږ له بیا د کوروالی نه بد سره کې سیاغه ماشوم هغه د شیطان نه په حفاظت کې ساته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله الله دې دوانو له بچي ورکی شیطان هغه نقصان نشي ورکولی دغه چې بسم الله ویلي دغه شان قضای حاجت زی چې هغې ته ننوتو په وخت کې هم یو حدیث کې راغلی چې بسم الله به وایي بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث دغه ذکر جدا راغلی دا جدا دغه شان ډوډۍ چې خورې هغه ټیم کې بسم الله ویل امام مسلم دا حدیث راوړی وی کله چې یو سړی کور ته ننوځي تاسو کې او الله یاد کړي او بیا چې کله ډوډۍ خوري او الله یاد کړي یعنی په دوانو ځایونو کې الله یاد کو نو شیطان څه وایي د نورو شیطانانو ته وایي نم د شپې ځای شتي او نم خوراک شتي او کله چې دا سړی الله یاد نه کړي په ډوډۍ باندې او کور ته ننوتو وخت کې الله یاد نه کړي وایي شیطان هغه نورو ته وایي ادرکتم المبیت والعشاء د شپې ځای هم میلاو شو او خوراک هم میلاو شو نو چې کله ته خوراک ته کښېنې بسم الله به نو شیطان د سره بیا نه شریک کړي څو کاره شو لس یو لسم دا دی الحسن الحادي عشر یو لسم کار دا دی چې په تقدیر باندې مضبوط ایمان په تقدیر باندې مضبوط ایمان حدیث کی راځي ابو هريره رضی الله عنه روایت ته امام مسلم راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ډیر د فائدو نه ډک حدیث دی المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف تکړه مؤمن د الله خوښ دی د کمزوري مؤمن نه تکړه څه معنا چې بدن یې پیړي ایمان کې تکړه وفي كل خير او په هر مؤمن کې خیر شته که کمزور دی او که زورور دی خو خیر په هر یو کې شته بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز هر شی چې تعالی فائدہ درکړي د هغې رس کوه ځان له فایدهمند شی لټوه واستعن بالله د الله نه پکې مرسته غواړه ولا تعجز کمزوری کېږه مه شکست مه منه بلکې خپل محنت کوه خپل کوشش کوه وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا او که چېرته څه مصیبت ته در ورسي څه حادثه در ورسي نو داسې مه وایه که ما داسې کړی وی نو داسې به شوی وی که چېرته داسې شوی وی نو داسې به شوی وی که چېرته ما هغه ته ویلی وی داسې به شوی دا خبرې به نه کوې ولکن قل داسې وایه قدر الله وما شاء فعل الله چې په تقدیر کې څه لیکلي وو هغه یې لیکلي وو او مقې وکړو شی چې غوښتلي هغه یې وکړو فإن لو تفتح عمل الشیطان دا لو ټکی نه لو که چېرته دا وی د شیطان عمل را کولاوي شیطان ته دروازه را کولاوي دا څه کوي شیطان ته دروازه را کولاوي ته په تقدیر باندې مضبوط ایمان ساتي او شیطان له به موقع نه ورکوي چې ستا په دې عمل کې څه برخه واخلي بلکې مضبوط عقیده به یې ستا په الله باندې چې څه چې وشو د الله په تقدیر کې لیکلي که چېرته او که چېرته راوتی که چېرته تللی دا قسمه خبرې به نه کوي د خیر په کار کې کولی شي د خیر په کار کې لو ټکی استعمالولی شي خو په مصیبتونو کې او په غمونو کې په دې کې دا ټکي به نه بلکې ښکلې خبره زموږ څومره ښکلی شریعت دی زړه به دې مطمئني بس وړه خبره کوه
په تقدیر کې لیکلی شي. غټ نه غټ مصیبت چې د باندې راشي نو بس په دې باندې خبره ختمه که الله په تقدیر کې لیکلي قدر الله وما شاء فعل. الله په تقدیر کې لیکلي او څه چې هغه وغوښتل هغه یې وکړو. نو په دې سره ته د شیطان نه څه شوې بچ شوې. ځکه چې شیطان ته خو دروازه په کلمه د لو سره کولاوې ده. که چېرته مې دي چې یاره که چېرته دغه ټیم کې دا پلانې نه وتی نو اکسیډنټ به یې نه وي شوی. که چېرته دی د ملک نه نه وی راغلی هلته مړ وی نو یا هلته وی نو دې به نه وی مړ شوی ده باندې به دا حدیثه نه وی راغلی. دا قسمه خبرې به نه کوې. 12 کار دا دی الحصن الثاني عشر الاستعاذه. په الله پورې پناه نیوه. په الله پورې پناه نیوه. استعاذه څه ته وایي؟ اعوذ بالله. اعوذ بالله په الله پورې پناه نیوه. اعوذ بالله معنی څه ده؟ زه پناه نیسم بالله په الله پورې. یعنی الله نه ته پناه طلب کوې چې یا الله ما له پناه راکه ومې ساته د شیطان نه او د هغه د شر نه. دې ته استعاذه وایي. په ډېرو ځایونو کې شریعت موږ ته د استعاذې ویلي دي. دې ډېر لوی خیر او برکت پروت دی. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. قرآن چې ولا اعوذ بالله وایه چې شیطان دې نه تنګوي نه دې ګډوډ کوي. دا شان جومات ته چې ننوځو موږ اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. دا حدیث امام ابو داود راوړی. او دلته به دا فائدې ذکر کوم چې جومات ته ننوتو وخت کې عام مؤمنانو ته بله دعا یاده ده. بسم الله والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك يا يريد كذا اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. دا ورته یاده او دا دعا ډېر ورته نه یاده. حالانکه عبد الله بن عمرو وی كان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل المسجد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله جومات ته ننوتو دا به وي اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کله چې چا دا ذکر وي چې کله جومات ته ننوتو قال الشیطان شیطان وی زموږ به هره خبره انشاءالله په دلیل سره شیطان دا وی حفظ مني سائر اليوم. دی خو به ټوله ورځ زما نه په حفاظت کې شو. ځکه چې هلته پناه ونیوه په چا پورې؟ په الله پورې. دا شان قضای حاجت ته چې ځې اعوذ بالله من الخبث والخبائث. روایت کې راځي اللهم اني اعوذ بك یا دلته کې نه دی اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. یا الله زه پناه نیسم په تا پورې د شیطانانو نارینو نه او د شیطانانو زنانو نه. نو بس د هر قسم شیطان نه وساتلی شو. دغه شان د غصې په وخت کې دا راغلي دي. حدیث کې راځي د سلیمان ابن سورد رضی الله عنه روایت دی. امام بخاري راوړی امام مسلم راوړی. وایي زه د پیغمبر سره ناست وم ورجلان یستبمان او دوه کسان دي یو بل ته کنځلي کې وران شوي. شیطان غصه کړي دي غصه مې غصه کړي دي. فاحدهم احمر وجهه وانتفقت اوداجه. د هغه یو پکې مخ سور شوی دی او د مرۍ دا رګونه راپړسېدلي د ډېرو غصې نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اني لاعلم کلمه لو قالها ذهب عنه ما یجد. ما ته یو کلمه معلومه ده یو خبر راته معلومه ده که ده ووایي دا غصه به ختمه شوي. څه ده؟ لو قال اعوذ بالله من الشیطان. که پناه یې ونیوه په الله پورې د شیطان نه دا څه به ختم شي. ځکه چې دا غصه څوک یې راګرموي؟ شیطان. ځکه دا کم ملګري چې زمونږ غصه کېږي دا کم وروڼه خویندې هغوی ته دا وایو چې شیطان مه خوشحالوئ. بیا په روژه کې ابل یو اخبار ټوټه مې ولیده وی جومات کې ختم شو مټایانې تقسیمېدې. هغه یو کس ته پکې مټایي نه ده رسېدلې هغه را لګېدلی چې دوه کسان یې وجلي دي که زخمیان کړي دي جومات کې دننه. څه ده مټایي یو مټایي ته وګوره او دې جګړې ته وګوره. او په دې مازدیګري کې د روژې په دې مازدیګري کې زمونږ چې روژه سټارټ شي
لکه اوس د عربو دا خلک دوی چې روژه سټارټ چې د خیر کارونه ډېر زیات شي او تلاوتونه په جوماتونو کې او ذکر او اذکار او جوماتونه کولاو پراته او بس څه ټایم چې ورځي تلاوت کوه او درسونه او بیانونه او دا خبرې روان زموږ د پښتنو اکثر سي چې روژه راشي مازدیګري کې روژه چلې ولې ګورې ماته جګړې دي زمونږ د مازدیګري څه دي ذکر اذکار تلاوتونه دي ولې نه ګورې څه چلې خوله دې له ماتې کړمه که د سړي زوی را مخامخ شي خیزم د باندې دلته وي خو روژه مې ده او دا قسمه خبرې د ماښامه پورې نو داسې واقعیت پکې راغلي د اورېدو خبرې نه دي یقیني تېر شوي کال تېر شوي نه د هغې نه مخکې کال په روژه باندې په روژه کې په واوره باندې 3 کسان مړه دي څو مړه دي 3 یو یې هغه کس وژلی چا چې واوره خرڅوله او 2 هغه وجلي دي کوم چې د سره په دې واوره باندې وران شوي یو وي زما نمبر دی هغه بل وي زما دی او 2 وي زما دی په دې سره تماچه وبړه پرته وو هغه 2 وویشتو هغه واوره ولا چې خرڅوله هغه یې وویشتو وی چې زما نه شي دی چا به نه شي او دا د روژې ده او دې څه به کې ووایي چې کله جګړه وکړه وایي شکر وباسه روژې مې ووایي یعنې مطلب چې اوس هم ما ډېر د تقوا کار وکړو شکر وباسي چې روژې مې ووایي غصه د شیطان انتهایی خوښه ده ولې سوال ولې دقه یې وژله یعنی دې دومره بې کنټروله شي چې شیطان ورته څه وایي هغه کوي د غصې د لاسه خلکو قتلونه کړي دي که نه د غصې د لاسه خاوندانو ښځې طلاقې کړي دي د غصې د لاسه کورونه وران شوي دي وروروليانې ختمې شوي دي او ډېرې رشتې ګډوډې شوي دي ځکه هغه صحابي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راغی وایي ما ته وصیت وکړه نو هغه ورته څه لا تغضب بیا ورته یا رسول الله وصیت مطلب یعنې غټ چېرته څه اوږد وصیت اوږد او پلن وصیت راته وکړه هغه ورته لا تغضب غصه مه کوه بیا ورته لا تغضب 3 پیرې ورته غصه مه کوه علما وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې غصه مه کوه د هر شر نه به په حفاظت کې ځکه چې غصه جړله ده د هر شر دغه شان شریعت موږ ته یو ځای دا هم ښوولی چې هلته به استعاذه کوې چې کله سبحانك اللهم ووایې مانځه کې الله اکبر دې ودرې سبحانك اللهم وبحمدك بله دعا استفتاح دې وایي په دې پسې وبه څه کې اعوذ بالله به وایې استعاذه دی به هغې ځان له طریقې دي دغه شان شریعت وایي چې کوم ځای کې د شیطان ګډوډ کوي وسوسې درته راچي هم الله پورې پناه نیسه واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله چې کله شیطان درته وسوسې در اچوي که نه او ګډوډ کوي دي نو پناه نیسه په چا پورې په الله پورې ګوره عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه یو پیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راغی وی یا رسول الله ای د الله پیغمبره ان الشیطان قد حال بیني وبین صلاتي وقراءتي ای د الله رسوله شیطان را باندې مونځ او قرات او هر شی را باندې ګډوډ کړي دي ګډوډ کوي را باندې راشي بس وسوسې او سوچونه دا راته راچي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته چې ذاک شیطان یقال له خنزب دا شیطان د دې څه نوم دی خنزب دی په منځ کې دغه کار دی د مونځونه خرابوي فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه چې کله تا ته محسوس شي چې دا شیطان راغلی او بیا د باندې مونځ خرابوي نو څه کوه أعوذ بالله وایه وادخل على يسارك 3 او قصر بتدريب الى عثمان بن ابي العاص ففعلت ذلك فاذهبه الله عني اذا كان موكو بس الله رنغا مساله ختم کړه دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بده دعا وکړه ډیره قیمتي دعا دی امام ابو داود راوړی ده واعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت یا الله زه ته پورې پناه نیسم د دې خبرې نه چې شیطان مې د مرګ په وخت کې ګډوډ نه کړي شیطان ګوره د مرګ په وخت کې ګډوډ کول کوي ولې ګډوډ کول کوي چې کلمه ونه وایي ایمان یې نصیب نشي نو د دعا ډېره وایي ګوره الله سبحانه وتعالی زموږ ټول اخرې خاتمې په ایمان کې دغه شان
شریعت دا ویلي چې د سپي غپا واورئ او د خر هنارې واورئ نو هم الله پورې پناه نیسئ د شیطان نه. اذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله من الشيطان فإنهن يرين ما لا ترون. ولي ځکه چې دوی شیطان لیدلی دی. خر چې وغاپي، خر چې وهڼېږي او سپی چې وغاپي نو دې ټیم کې به څه کوې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به وایي. ولې ځکه چې دوی شیطان لیدلی دی. دغه شان په خوب کې چې ویلېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره بیان کړې دی او حدیث کې امام ترمذي راوړي چې خوب کې ویلېږي نو هم په الله پورې پناه نیسه د شیطان نه. دغه شان چې کله په خوب کې هغه څه ویني چې ویلېږي پې فلیتعوذ بالله من شرها ومن شر الشیطان حدیث کې راغلي. دغه شان د سحر او د ماښام په اذکارو کې مشتي. الغرض مقصد زما د خبرې دا و چې د 12 عمل چې کوم دی هغه څه دی؟ الله پوری پناه نیوه. 14 الحسن الثالث عشر غصه پټول. څه؟ کظم الغیظ، غصه پټول، غصه ختمول چې غصې په کنټرول کې نشي. لږ ساعت مخکې جمعه خبره وکړه په مکه خبره ده. یو حدیث کې داسې راځي امام بزار راوړی دی چې څه کسان ناسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغوی باندې تیر شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما هذا هغوی لګاو دی وسوسې جلې ویا رسول الله هذا فلان الصريع ما يصارع احد الا صرعه. یا رسول الله پلانې پهلوان دی خو سم پهلوان دی او چې څوک سره پهلواني کوي دی راپرځوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته الا ادلکم علی من هو اشد من، د دې نه غټ پهلوان دی ته ونه ښیم څوک دی؟ رجل ظلمه رجل، یو سړی دی بل سړي پې ظلم وکړو فکظم غیظه نو خپله غصې کنټرول کړه. حالانکه بلو سره ظلم وکړو د غصه کنټرول کړه. فغلبه په ده زورور شو وغلب شیطانه د ده په شیطان هم زورور شو وغلب شیطانه په خپل شیطان زورور شو وغلب شیطان صاحبه او دغه کس په شیطان هم زورور شو. اوس د لوی پهلوان نه دی په څو خلکو زورور شو؟ په درېو. څنګه؟ په خپل شیطان، دغه په شیطان او په هغه. زمونږ پښتانه خو بس پکې داسې وایي که نه چې نه نه بدل اخیسته دا غیرت ته پښتو ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فکظم غیظه غصه یې څه کړه؟ پټې کړه، ویس کړه. الله په قرآن کې هم د مؤمنانو دا صفت ذکر کړی دی والکاظمین الغیظ. متقیان پرهیزګاره خلک هغه دي چې دوی غصه سکي، غصې په کنټرول کې. والکاظمین الغیظ نو غصه پټول، غصه ختمول، غصه دباول، غصه لرې کول د شیطان نه به بچ او لازم به بچ کېږي ځکه چې ته زورور شوې صرف په خپل شیطان نه دغه بل په شیطان هم زورور شوې نو چې ته پې زورور شي تاله به نقصان درکړي نشي درکولی نقصان. څو خبرې شو؟ 14 تسویة الصفوف صفونه برابرول، صفونه برابرول. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي امام ابو داود حدیث راوړی دی اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب وسدوا الخلل. صفونه برابر کوي او د اوږې د یو بل سره ولګوئ وسدوا الخلل او خالي ځایونه پکې پټ کوي، بنې کوي، خالي ځایونه پکې پرې نه دی. ولینوا بأیدی اخوانکم او نرم شي، نرم که څوک هم د صف برابرولو لپاره اخوا دېخوا کوي نو ښه په نرمۍ سره اخوا دېخوا کېږي. لکه یو نیم سره به کشتي کوي پوره نو خصوصا زمونږ دا خلک نه دي کوم چې نه دي پوه دې مسلې. زه یو پیر په منځه ودرېدم یو جومات کې یو خوا کې راسره پوښتنه ولاړ نه را دېخوا کېدو زما او د هغه په منځ کې تقریبا بل کس راتلو اشارې مو ورته داسې وکړې
بیا د مانځه د ودرېدو وکړو د مټ نه مو داسې مه کوو ما راته خو چې ما ته داسې وکتل نو زه ویل ما ګوزار را باندې ونه کړي داسې په کوڅې ما ته وکتو چې لکه ولې ته ما ته دا وایې چې صف برابر کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لینو دې ټیم کې به ځان نرمې ځکه چې د صفونه برابرول واجب دي واجب خپه به د خپې سره لګې اوږه به د اوږې سره لګې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي ولا تذروا فروجات للشیطان او د شیطان دپاره به سوړي پکې نه پرېږدئ ځای به نه پرېږدئ شیطان ته د خپه چې د خپې سره ونه لګي ځای پاتې شو که پاتې نه شو پاتې شو ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله او چا چې صف یو کو وصل کو الله به وصل کی د خپل رحمت سره او چا چې صف پرې کو الله به د خپل رحمت نه پرې کی دا وړي خبرې دي ها نو په دې کې کوم چې د سره به شیطان نه وساتلی شي لارې ورته بندې شي شیطان ته لارې بندې شو چې لارې بندې شو خو نه راځي که بعض ظالمان دې حدیث پورې وخاندي زما په مخ کې یو مولا خاندلی وي دې پورې زما په مخ کې نه وي دا شیطان وي بیا د انسان د دوه خپو منځ کې ولې نه وځي د ده په دې منځ کې ولې نه وځي نو جواب د دې مسلې دا دی چې دا استهزا ده د پیغمبر په حدیثونو پورې شیطان لاره جوړوي ځاله لاره هلته حدیث کې دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که تاسو خپه د خپې سره ونه ولګوله خپه م د خپې سره داسې ونه لګوله داسې دا داسې دې ته وایي خپه لګول ښه دې ته خپه لګول نه وایي نه دې ته وایي دې ته خپه لګول چې دا خپه م د خپې سره ونه لګوله په زړونو کې به م اختلاف را شي څه به را شي اختلاف دغه کم عقل خلکو ته زه دم کم عقل ورته څوک چې په حدیثونو پورې خاندي که مولا دی او که امیر زما خبره واورئ وایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي خپې د خپو سره ولګوئ نو زړونو کې به م اختلاف نه راځي شیطان څه وایي شیطان څه غواړي شیطان غواړي چې اختلاف راشي نو شیطان غواړي چې اختلاف راشي نو اختلاف به څنګه راځي چې کله ته خپه د خپې سره ونه لګې دقه لار شیطان غواړي نو که اوس ته یوازې ولاړ او ستا په منځ کې لاندې شیطان اوړي راوړي نو شیطان څه کوي ورسېدې زما په خبره شیطان خو هغه لار غواړي د یو مسلمان او د بل مسلمان منځ کې اختلاف راشي هغه لار په دې راځي چې د خپه د ده نه جدا شي ځای پکې پیدا شي نه پکې ځي راځي و چې یو سړی ځان له ولاړ نو شیطان څه کوي چې هلته ورننوځي وروځي څه له ننوځي نو دا هسې د کم عقله خلکو خبرې حدیث راکړه اوس دی پکې دا خبرې کوي دغه وی نعمان ابن بشیر وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې موږ ته نصیحت وکړو امام ابو داود دا حدیث راوړی ګوره وی فرأیت الرجل یلصق منکبه بمنکب صاحبه ورکبته برکبة صاحبه وکعبه بکعبه دا د صحابه کرامو صفونه نعمان ابن بشیر وی ګوره وی ما یو سړی ولیدو موږ به بیا کسان لیدو نو څه چل به کوو یو کس به خپله اوږه د بل سره لګولې وه اوږه او دا زنګون نه دی دا به د دې بل د دې زنګون سره لګولی او دا قدم به د بل د قدم سره لګولی و نو څو کاره شو څوارلس پنځلسم کار الحسن الخامس عشر چې منځ کې خطا شي سهو شي سجده ولګي حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي امام مسلم دا حدیث راوړی چې په تاسو کې څوک په شک کې شي او پته ورته نه چې 3 رکعاته مونځ کړی که 4 نو شک دې پرېږدي او په یقیني خبره دې عمل وکړي یقیني څه ده 3 کم چې کم ده د غالب ګمان مسله جدا ده او د شک مسله جدا ده د غالب ګمان مسله هغه بله ده هم شي د سهو کې راځي دلته مسله دا دی چې دا سړی په شک کې اوس پته نه شي کم یو دی نو شریعت ورته شک پرېږده کومه چې یقیني ده هغه راورسي یقیني کومه ده یقیني کمه ده
ثم يسجد قبل ان يسلم، بیا دې د سلام نه مخکې سجده ولګوي، د سلام نه مخکې دې سجده سهو ولګوي. فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته، کده 5 کړي اوس د 4 رکعت کو شکی وکنه کېدې چې د 5 شوی، نو کده 5 شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د موږ د شفع شو 5 باندې حسابي دي سجدي دلاس جفت شو. وإن كان صلى إتماما ل4 او کچته سلوري پورا کړي كانت ترغيما للشيطان، نو شیطان به په دې سجدي سره ذلیل شي، په دې سجدي سره به شیطان شي ذلیل به شي و به تختی. 14 کار د مسلمانانو جماعت را ټینګول، د مسلمانانو جماعت را ټینګول د مسلمانانو نه جدا کېده. حدیث کې راځي امام نسائی راوړی دی ان الشیطان مع من فارق الجماعة يركض، شیطان دا هغه چا سره دی چې د مسلمانانو د جماعت نه جدا شي، د مسلمانانو د جماعت نه جدا شي. خو د مسلمانانو جماعت کوم یو دی چې کوم په حق دی؟ الجماعة ما وافق الحق. عبد الله بن مسعود وی جماعت هغه څوک ته چې په حق دی. وان كنت وحدك، سمعنا وان كنت وحدك، اگر که یو وي، اگر که یو وي بیا ته جماعت، نو جماعت ته مسلمانانو به نه پرېږدي. او ځکه خو شریعت ډېر اهتمام کړی چې د مسلمانان را جمع شي. لکه مثال جمع سره مونځ 5 وخت، ولې د جمع سره مونځ دی؟ چې د مسلمانانو کې اتحاد و اتفاق یو وي، جدا نه شي. چې جدا شو نو شیطان بیا په دوی باندې غالب کیږي. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فعلیکم بالجماعه، د جمع سره ځان لازم کړئ. فانما یاکل الذئب القاسیه، شرمخ کومه بیزه خوري؟ کومه چې د کنډک نه جدا وي. کنډک کې چې باندې حمله کوي نشي کولی، خو چې کومه یو پکې د کنډک نه جدا شوه، کومه ګډه یا بیزه د کنډک نه جدا شوه، شرمخ هم دکه خوري. دغه شان په مجلس کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موجوده کېږي، یو ځای کېنئ پاسئ، په سفر کې موجوده کېږي، دغه شان چې ډوډۍ خورئ نو راجمع کېږئ. دا ټولې خبرې څه لپاره ښیي؟ دې لپاره چې مؤمنان یو ځای نو شیطان نه به بچي. څو کارونه شو؟ 14. ولسمه خبره هغه دا ده تشهد کې چې کېنې، تشهد ته چې کېنې که هغه اولنی او که اخرنی، اولنی تشهد یې موږ چې ورته لنډه قاعده وایو، او بیا اخرنی قاعده. په دې باندې د تشهد د ګوته په دې سره اشاره کول، یعنې دا داسې نیوه. د دې نه شیطان سخت تنګ دی. حدیث کې راځي امام احمد راوړی لهیه اشد علی الشیطان من الحدید، په قاعده باندې چې ناست او دا ګوتې دې نیولي که نه، دا په شیطان باندې د وسپنې د ګزار نه هم زیاته سخته لګي. او صحیح طریقه دې کې څه ده چې دا څنګه چې په تشهد کېناستې اتحیات چې شروع کړو، بس دا ګوته به اوچته ونیسي. او د هغه مولیانو خبره کمزوري ده، کوم چې وایي چې په اشهد ان لا اله الا الله کې به راوچتې وایي، ځکه چې هلته توحید دی نو ته الله یووالی بیانې. د دې لپاره به د سبابه دې ته توحید ګوته م وایي، د شهادت ګوته ورته م وایي، د مسواک ګوته ورته م وایي، او د کنځلو ګوته ورته م وایي. ځکه خلک کله کنځلي کوي چاته، دا ګوته ورته داسې خوځوي. نو دا ګوته دې دپاره نه اوچتوي دی چې د توحید ګویي کوي. دا ګوته ولې اوچتوي؟ د دعا دپاره، لکه لاس چې اوچت کړي. ځکه یو کس 2 ګوتې اوچتې کړي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یوه که یوه. او دا مسنون طریقه هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثابت دی چې بعضو دواګانو په ځای کې دعاګانې غوښتې او دا ګوته به یې داسې نیولې وه. د عربو کې اوس هم تاسو به د مشران خصوصا د دوی دي کله دعا کوي ناسې له جومات کې یا په لاره روان، دا ګوته ورسره داسې نیولي. د دې مطلب دی چې لاس یې اوچت کړي.
نو دا لای سو چې ته ولي ته چې څنګه په تحیات کېناستې دې طریقه ده دا داسې به نه نیسي داسې لکه چې حدیث کړی دا سر به ور لږ ټیټ کړی داسې ټیټ او داسې به ونیسي دقه شي داسې به ونیسي د اخر د تشهده پورې اخر د تحیات یا اخر د قیدې یا دعاګانې چې ووایې ربنا اتنا او باغې پسې که نورې دعاګانې څوک وایي نه دا به سلام ګرځولو پورې به دا ګوته داسې ونیسي الحسن الثامن عشر اتلسم کار مونځ سوترې ته کول سوترې ته مونځ کول یعنی کله چې ځان له مونځ کې نو ځان ته مخې ته سوترې ښوده لازم ځان ته صحیح ښوده حدیث کې راځي اذا صلى احدكم الى ستره فليدن منها لا يقطع عليه الشيطان صلاته څوک چې سوتره کېږدي ځان ته نو دې سوترې ته دې نږدې ودرېږي چې شیطان په ده باندې دا مونځ پرې نه کړي دلیل دی چې چا سوتره کېښوده نو د شیطان نه بچ شو الحسن التاسع عشر نولسم کار واضحه ده دعاګانې د الله نه ډېرې غوښته چې کله هم دعاګانې غواړې نو دا دعا پکې غواړه څه چې یا الله د شیطان نه په امن او امان کې ساتي د هغه د شر نه مې ساتي شلم کار دا دی الحسن العشرون د شیطان مخالفت کول د شیطان مخالفت کول په کوم کار چې هغه خوشحالیږي هغه کار مخالفت څه ته وایي په کوم کار چې هغه خوشحالیږي هغه کار نه کول او کوم کار باندې چې هغه خفه کېږي چې مې کول الله بندګي ده وي مې کوه هغه کول بچ بیتې ځکه چې شیطان ته پته ولګېږي چې دې سړي باندې زما وس نه راشي هغه زما مخالفت کوي هغه چې زه څه خوښوم هغه یې نه کوي او چې څه الله خوښوي هغه کوي کوم څه چې زما نه دي خوښ هغه کوي الحسن الحادي والعشرون استغفار ډېر ویل استغفار ډېر ویل او په ځان کې تقوا راوسته ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون تقوادار خلکو باندې چې کله شیطان راشي کنه او کوشش د هغه د ګمراه کولو کوي نو هغه الله را یاد کړي الله را یاد کړي الله ته رجوع کړي استغفار وکړي توبه وباسي الحسن الثاني والعشرون دویشتم د الله په کتاب باندې منګولې لګول د الله په دین باندې مضبوطې منګولې لګول الله به دې وساتي الله به دې وساتي د شیطان نه درشن الحسن الثالث والعشرون درشتم کار اتباع الصراط المستقيم د نیغې لارې تابعداري کول او نیغه لار کومه وه ده قرآن او سنت دا نیغه لار ده قرآن او حدیث راونیسئ دا نیغه لار ده جنت ته به ورسي پنځویشتم کار پنځویشتم څلېرویشتم کار دا دی او دا به اخرنی ذکر کو د خپل کور حفاظت کول د خپل کور حفاظت کول چې د کور ته شیطان را نشي کور بنیادي ځای دی هلته ستا بچي دي هلته دې ښځه ده هلته دې خویندې وروڼه دي هلته دې مور پلار دي نو چې د دې ځای حفاظت وکړي نو دا ته د ګډ ځای حفاظت وکړو د خپل کور حفاظت وکړه چې د شیطان نه بچ شي ښه د کور حفاظت به څنګه کېږي یو څو خبرې به ته ذکر کړم اولنۍ چې ورننوځي الله یادوه د کور د حفاظت طریقه څه ده چې ننوځي الله یادوه مخکې موږ سره حدیث تېر شو امام مسلم چې کوم حدیث راوړی موږ د صد مخکې ذکر کړو چې کم سړی کور ته ننوځي
او کور ته ننوتو سره د الله ذکر وکړو وعند طعامه او کله چې خوراک کو الله یاد کو نو شیطان سوی نورو شیطانانو ته نورو خپلو ملګرو ته وی لا مبیت لکم ولا عشاء په دې کور کې نه د شپې ځای شتي او نه پکې خوراک شتي یاده کوي ګوره په دې کور کې نه د خوب ځای شتي خو نه د خوراک یعنی دې کور کې ستاسو ځای نشتي ځای دی نو چې شیطان لړ خبره ختمه شو کنه ته په حفاظت کې شو دغه شان چې کور ته ورننوځي په خپلو خپلوانو سلام اچول کور کې چې څوک دي په هغوی سلام اچول انس ابن مالک وی امام ترمذی را حدیث راوړی وی پیغمبر ماته ویلو یا بنیه ای زویا اذا دخلت على اهلک کله چې ته خپل کور ته ورننوځي په خپلو خپلوانو ورننوځي فسلم یکن برکة علیک وعلى اهل بیتک څنګه چې کور ته ورننوځي نو سلام اچوه د دې دلاسه به الله په تام برکت راولي او ستا په اهل عیال کور ولا باندې برکت راولي نو چې کور ته برکت راغی نو خو شیطان ته لاړ کنه بل دلته یو څو خبرې اهمې د پښتنو سره تعلق ساتي بعض دا وی په ښځه باندې سلام اچول بې غیرتوب دی بعض داسې وي په ښځه باندې سلام اچول بې غیرتوب دی ورته وایه دا غیرت دې جیب کې کېده شریعت دا وایي چې کور ته ننوځي سلام به اچي که خور دې مخې ته ده که مور دې ده که ښځه دې ده که لور دې ده که ترور دې ده که هر څوک ده چې کور ته ورننوتې سلام به اچي بعض چې ورننوځي دقه شان خالي یعنې هېڅ هم نه وایي او کور کې چې څوک ده هغوی ورته وایي په خیر علي دا غیر شرعي طریقه ده په خیر علي الله دې وبخښه وایه هېڅ خبر نه خو دا کوم سړی چې ورننوځي شروع به د څه نه کوي سلام بعض چې ورننوځي له برېتونه وینې ساسي څه شو راشي سامان اوچت کوي ای د پلانې لور ای د پلانې او کنځلې او بدې ردي شروع کړي هسې تاسو سوچ وکړئ دا ګوره ډېره ښکلې خبره ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم انس ابن مالک ته څه وایي ته چې کور ته ننوځې او سلام واچوې نو څه به وي برکت به وي که نه ښه چې ته کور ته ورننوځې او د ننوتو سره ښځه وکنځې ابتدا د شیطاني کار نه وشوه نو دې کور کې به برکت د کوم ځای نه راشي د کوم ځای نه به برکت راشي غټ پټ سړی به یو او د اسلام په دې طریقه به نه خبر چې کور ته وننوځي نو څه به کوې نو دا د کور د حفاظت کولو یو طریقه ده دغه شان کور صفا ساتل د شیطان د اواز نه د شیطان د اواز نه د شیطان اوازونه څه دي یو حدیث به ته ذکر کړم جابر بن عبدالله وایي امام ترمذی را حدیث راوړی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عبدالرحمن بن عوف لاس ونیو ځان سره روان کو فانطلق به الى ابنه ابراهیم نو خپل زوی پسې بوتو ابراهیم پسې فوجده یجود بنفسه ابراهیم په اخرنۍ سلګو کې ساتي ورته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زوی ابراهیم فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل زوی راونیو غېږ کې ونیو په ژړا شو بعضې روایتونو کې راځي ښکلې کو بینې کو عبدالرحمن ورته تبکي یا رسول الله تاسو هم ژاړئ اولم تكن نهيت عن البكاء تاسو له ژړا نه منع کړې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لا ولكن نهيت عن صوتين احمقين فاجرين ما د دې ژړا نه منع نه ده کړې ما منع کړې ده د دوو اوازونو نه د کم عقل خلکو اوازونه دي د فاجرو خلکو دي د ګناهګارو اوازونه دي صوت عند مصیبة خمش وجوه وشق جیوب د مصیبت په وخت کې اواز مصیبت په وخت کې کوم اواز واویلا کول ویر کول دا د مصیبت دا اواز د الله به دي شي مصیبت په وخت کې کپړې ایسلول مصیبت په وخت کې خپل مخ راشو کول ورنتي شیطان او دویم د شیطان اواز دی شیطان کوم اواز دی ټنګ ټکور او سندري ته به کور درې دوه اوازونه صفا ساتي دواړه په اصل کې دواړه اوازونه د ابلیس اوازونه دي دا بل کارو ابلیس خوښوي که چې تر الله په
تقدیر باندې اعتراض وکړي د جاهلیت خبرو کې شیطان دا خوښي کوي د دې نه به هم کور ساتي او دغه شان د دې بل نه د ټنګ ټکور نه به هم کور ساتي. نو وروره چې کور کې د هر چا سره ځان له موبایل دي او نن سبا خو ټیک ټاکر چاته وایي چې په ټیک ټاک ډېر مشهوري دومره غوته کې وایي ګیر او برید به نه راغی دی به ټیک ټاکر تبایو شو دی ټیک ټاک تبایو کړه دا وړو وړو ماشومانو له موبایل اغستې دي هغه پکې کله د کور د زنانو ویډیو پکې هم راولي سبا هغه ویډیو په نیټ باندې چلیږي او د هغې دلاسې به مرګونه مو وشي چې په کور کې د هر چا سره ځان له موبایل دی ځان له ټیک ټاک دی ځان له فیسبوک دی ځان له یوټیوب دی نو ته به د شیطان د دې اواز نه دا کور صفا کړي نشي چې ستا بچي ځان له کمره کې کیني موبایل یې ګوري تا ته څه پته ده د سعودي عرب نه ورته دا خښته موبایل ولېږه غټ ورته خوشحاله مې ماشاءالله وي هغوی وایي چې موبایل له ولېږه دا موبایل دې ولېږلی ته ته خبر هم نه مور ته خبر هم نه ده نور مشران دې تپوس هم نه کوي ته دا ګرنټي راکولی شي چې ستا کور د دې شیطاني اواز نه صفا دی او چې بیا دې پکې ډیش لګولی او چې بیا دې ټي وي ایښودی کور کې او په هغې دا ګند بلا لګېدلي نو شیطاني اواز نه خو تا کور صفا نه کړو تا خو شیطان راوړی دننه دې کېنولی تا خو شیطان راوړی دی راوستی دی کور ته دننه ستا په کور کې و برکت ته کوم ځای نه راشي بیا راشي موږ ته وایي جي وایي برکت نشته کور کې او په مخه وي زما او د ښځې جګړې دي او په مخه جګړې او مینه محبت وي نشتې مینه محبت نشتې د خواښ اسخر او د انګور او د جاکې نو ته برکت به د کوم ځای نه راشي چې تا پکې شیطان له مضبوطې قلاګانې ورکړي دي شیطان پکې دننه پروت دی شیطان خو ستا په کور کې ځایونه ځان له جوړ کړي دي نو د کوم ځای نه برکت راشي دغه شان یو طریقه د کور د صفا کولو دا ده او د حفاظت کولو چې کور صفا کړي د تصویرانو نه او د بوتانو نه بې ضرورت تصویران دغه شان هغه تصویران چې په لاسونو جوړ شوي دي بوتان د لرګي دي که د ګټې دي که د کاڼي د هر څه دي د دې نه کور صفا ساتل په دیوالونو باندې به تصویران نه لګې په ټیبلو باندې به تصویران نه ایږدي بعضو د کټ سر ته چې دی نو څه چل کړی تصویر یې ایښودی دا چې زموږ د ځوانۍ تصویر او بعضو پریم لګولی په پریم کې د پلار تصویر او د نیکه دا چې الله دې وبخي دا غو دا ټول ناروا کارونه حدیث کې څه راځي واضحه حدیث واضحه لا تدخل الملائکة بیتا فیه کلب ولا صوره ملائکه هغه کور ته نه ننوځي چې په کوم کور کې څه سپی او تصویران د حدیث امام بخاری و مسلم راوړی نو چې ستا کور کې ملائکو ته نه راځي نو چې ملائک نه راځي نو څوک ورته راځي شیطانان ورته راځي نو چې شیطانان ورته راځي نو ستا کور په حفاظت کې نه شو دا د کور د حفاظت لپاره به یو څو طریقې وي یو طریقه موږ پرون ذکر کړې وه سورې بقرې تلاوت سورې بقرې تلاوت په کور کې ډېر کول د دې سره شیطانان د کور نه تښتي په کور کې زنانه خو نفلي فرضي مونځونه به کوي خو چې نارینه پکې هم نفلي مونځ کوي کور کې برکت کور کې ټولو ته زما نصیحت دی علمي بیانونه د علماو پکې لګوئ درسونه بیانونه MP3 نن سبا راوتي راغله وړې پکې هم شتې غټې پکې هم شته اوس هم غټ اواز وي میموري کارډ پکې ولګې یا د موبایل سره ټچ کې یا د بلوټوث سره ټچ کې درسونه به پکې روان په کور کې دغه ولګې زنانه هم درس اوري ماشومان هم اوري نارینه هم اوري کور کې به دې برکت وي دین به مې زده کوي هغوی کور کې به دې برکت ومي دغه شان کنځلې منځلې نه کول کور کې د کنځلو سره د کور نه برکت ختمیږي
کنځلې به نه کوې، سپکه خوله به نه خوځې. که د ښځې سره چې ته ورانه وشوې نو په ښایسته طریقې سره په ښایسته اخلاقو سره د هغې په وکول او د ذکر او اذکار اهتمام او بچو له دیني تربیت، الله به یې د کور حفاظت کوي. دا ټولې څو طریقې شوې؟ 24 ټولې بیانولی شي ته؟ بیان یې کړه. اولنی اخلاص، د قرآن تلاوت ډېر کول. دریم د سورې بقرې تلاوت ډېر کول. څلورم آیت الکرسي ویل. پنځم د سورې بقرې آخري 2 آیتونه ویل. شپږم د آخري 2 سورتونه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ویل. اووم د تحلیل د ذکر سل پیرې کول، لا اله الا الله کوم چې موږ نن ذکر کو. اتم د الله ذکر ډېر کول. نهم د تلاوت سجده لګول. لسم بسم الله ویل. یو لسم په ایمان باندې تقدیر، په تقدیر باندې ایمان. دولسم استعاذه په الله پورې پناه نیول د شیطان نه. دیارلسم غصه پټول. څوارلسم صفونه برابرول. پنځلسم چې په منځ کې سهو شي سجده سهو لګول. شپاړسم د مسلمانانو جماعت راټینګول. ولسم په قاعده کې د تشهد په ګوته باندې اشاره کول. اتلسم د منځه په وخت کې سوترې ته ودرېده. نولسم دعاګانې ډېرې غوښته. شلم د شیطان مخالفت کول. یویشتم استغفار ډېر ول او په ځان کې تقوا راویسته. دویشتم د الله په کتاب باندې منګورې لګول. دسویم د دېرشتم د صراط مستقیم تابعداري کول. څلېرویشتم د خپل کور حفاظت کول او د کور د حفاظت طریقه موږ بیان کړه. د څلېرویش اعمال دي، په دې به اکتفا وکړو، دا ښه تفصیلي موږ بیان کړو. دا څلېرویش کارونه، ویناګانې، اعمال، دا چې د خپل ژوند کې راوستو الله به دې ساتي د څه نه؟ د شیطان. په دې باندې به دا مجلس هم ختم کړو، دا موضوع هم ختمه شو. الله دې موږ د شیطان د هر شر نه ساتي. الله دې زموږ د کورونو حفاظت وکړي. الله دې زموږ د بیبیانو حفاظت وکړي. الله دې هغوی د فحاشۍ او د بېحیایۍ نه ساتي. الله دې زموږ د ځوانانو، زموږ د بچو حفاظت وکړي. الله دې زموږ ځوانان د نشو تماشو نه لرې ساتي. الله دې هغوی د ډمتوب نه لرې ساتي. او الله سبحانه وتعالی دې په دې مبارکه میاشت کې موږ د جهنم د اور نه آزاد کړي. او الله دې زموږ د روژې، تراویح، منځونه، دعاګانې، درسونه، ذکر او اذکار دې الله قبول کړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.